السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د علي خان بابا پښتو ادبي امیل لالونو د ډاکټر همدرد یوسفزي صاحب د کتاب نوکار سحرینه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نننۍ افسانې نوم دی ډاډه بلوچ. ښه مې یاد شي دا هغه وخت و چې زه او زما ملګری کلیم جان په پنځم کې وو. موږ ګورنمنټ وای سکول کې سبق ویلو. زموږ د پرایمري سکول شفت به د غرمې نه پس و. سبقونه چرته و. موږ به سحر پاڅېدو او دغه کوڅو کې به مو لوبې کولې. ګیر چاپېره د بلوچو آبادي وه. زاړه زاړه کورونه وو. اکثر کورونه هم نه وو، بس هسې د یو ځای نه به د وړو بوجۍ ځوړندې وې. زیات تر خلک مزدورکار وو. د دغه محلې تر ټولو زیات شتمن به هغه سړی و چې خپل خرګاړی به ورسره و او یا به یې د کور دیوالونه پاخه وو او له پاسه په چت به د سیمټو پترۍ پرتې وې. دغلته څښاک کوڅې وې چې هر وخت به د نالو د اوبو نه ډکې وې. دغه سیمې ته به خلکو کویله ګودام ویلو، خو وجه تسمیه یې څه وه هېڅوک خبر نه و. ټولې نښه لس کوڅې وې او هره کوڅه باندې سرکار دومره قدرې کړي وو چې د کوڅې نمبر پرې لیک و. د بلوچو دغه کالونۍ کې زموږ د پښتنو 2-3 کوره وو. دا څنګه دلته راغلي وو دا هم جدا قیصه وه. یوه کورنۍ د دیر وه چې د هغه زوی به قیصه کوله چې زما نیکه نواب صاحب شړونکی کړی و. زما نیکه باندې څوک د لویې کورنۍ جینۍ میینه شوې وه او د نواب صاحب د قهر او غضب نه د ځان ساتلو دپاره هغه په هلکوالۍ کې مسافر شو او همدغه سبب و چې نیکه مې کراچۍ ته راوتښتېدو. دویم کور د بپۍ د هزارې د خلکو و چې سړو به یې د لنډۍ کار کولو. زما ملګری کلیم د دغه کورنۍ و او دریم کور زموږ و چې زما پلار هم د مزدورۍ لپاره کراچۍ ته راغلی و. هغه به قیصه کوله چې کراچۍ کې یو وخت ډیر باران شوی و. د هر څه ډوب شوي وو. د بټو دور و. نو بټو موږ له دغه د یو کور دپاره 3 مرلې ځمکه راکړې وه او موږ پرې دغه جومپړۍ آبادي کړې وې. ټوله محله کې غني بایي هغه سړی و چې د هغه کره ګیس هم او ورکره د اوبو نه د واورې جوړولو ماشین هم و. خو ښځه یې ډېره بخیله وه او چې موږ به واورې غوښتو له لاړو نو راته به غوسه کېده. موږ به واورې له حده تلو چې غني بایي به ماښام کور ته راغی نو موږ به په یوه منډه د هغو کره لاړو او هغه به راله د خپل فریج نه واوره راکوله. غني بایي د فوټبال زوړ کلاړي پاتې شوی و. د لیارۍ ندۍ په غاړه بلوچ هلکانو ځان له د فوټبال ګراوند جوړ کړی و. بلوچ هلکانو سره به موږ هم فوټبال کولو. اکثر به مو خپې جوبل وې، خو کلیم خان به ماته وې یاره دا فوټبال زده کوو. ګوره څومره بلوچ هلکان پکې PTPIA کې د کلب فوټبال کوي. موږ ته هم چانس جوړېدی شي. خو 2 ځله زما د خپو د غټې ګوتې نوکونه چې د غوښې نه بهر شو نو ما بیا فوټبال نه بس کړل. یو وخت داسې وشوه چې د کلیم یو ماما د کلي نه راغی. په عمر کې به زموږ نه 6 کاله مشر و. کلیم او د هغه خویندو ورونو به ورته چاچو ویلو. چاچو نری نروچکی شان خلک و. په کلي کې به یې د منیارۍ دوکان کولو. هغه ښکاري و. موږ ته به یې د ښکار قیسې کولې. په دغه قیسو کې هغه موږ ته د کوړکۍ یوه آله وي چې ژوندي مارغان پکې نیولی شي. کوړکۍ چل راوښودو بلکې یوه کوړکۍ یې راته جوړ هم کړه. دغه د لیارۍ ندۍ په غاړه بلا ډېر د میخو پارامونه وو چې خلکو به ورته واړۍ ویلې. هلته به خاروګانې راتلې. موږ به د میخې په خوشیانو کې چینجي وکتل او هغه چینجي به مو په تار کې وپیرل. هغه به ژوندي وو او سرونه به یې ړقول. بیا به مو کوړکۍ سره وتړل او کوړکۍ به مو چل کړه. لږ ساعت پس به چې د خاروګانو سیل راغی نو موږ به ورته پټ ناست وو. دې کې به سیل په یوه منډه پاڅېدو. موږ به چې په منډه د کوړکۍ څنګ ته لاړو نو یوه خارو به انښتې وه. زر به مو ازاده کړه او په بډه به مو کړه. د دویم ښکار لپاره به مو بیا کوړکۍ چل کړه او داسې به مو نیم ساعت کې بله خارو هم ونیوه.
د کور د خلکو د ویرې به مو خارو کور ته نه وړه، خو په لاره کې به یو بلوچ کاکا چې په ډاډا مشهورو، هغه به دغلته چولې خرڅولې. د ډاډا کور په ګلي نمبر 9 کې و او د هغه یو زوی و چې د کې پی ټي په فوټبال ټیم کې کپتان او د مالې خلکو به ورته ډېر په احترام کتل، ځکه چې اخبار کې راغلی و چې زمان بلوچ به ډېر زر پاکستان فوټبال ټیم دپاره منتخب شي. د ډاډا چولې په ټوله ماله کې مشهورې وې او اکثر به ترې خلکو د انګولي په توګه په شاپر کې کورونو ته وړې. ډاډا به دغه غریب خلکو سره قرضدار هم کولو او هر وخت به پرې ګڼه وه. هغه به چې زمونږ راښکلې بډې ولیدې نو ټول کار به یې پرېښودو او نیغ به راغی او راته به یې ویل اړی و خان کې اولاد کیا لایې و. موږ به وې 2 عدد مینه. هغه به زر زر جیب ته لاس کړو او 10 روپۍ به یې راوویستې او په مسکا به یې ویل خان کی اولاد نکال یې پیسه لے لے. او مونږ به زر زر د بډې نه خاروګانې راوویستې او غله به مو ورکړې. هغه به د خارو په سر لاس راښکلو، بیا به یې د سینې پورې لږ سات کلکې ونیوې، سترګو ته به یې نږدې کړې، ښکل به یې کړې او بیا به یې په چغه وې جا بچې اړ جا. او لږ ساعت پس به خاروګانې په هوا کې والوتې او غیبې به شوې. تر څو به چې خارو پناه شوې نه وه، ډاډا به اسمان ته کتل او چې خارو به پناه شوه نو د هغه په وړو وړو سترګو کې به د خوشحالۍ وړانګې ښکاره شوې. کله کله به یې خو مونږ ته د 10 روپو سره سره یو پلیټ چولې هم مفت راکړې. خو عجیبه دا وه چې ډاډا چرته هم مونږ د دغه کار او ازار نه منې کړی نه و. ما ته یاد شي یوه ورځ مونږ ته یې ازادي لوی نعمت دی، مونږ خو غلامان یو، زه خپل قوم له ازادي نشم ګټلی، نو خارو چې ستاسو نه په بیه واخلم او آزاده یې کړم نو زما روح خوشحاله شي. ګورئ بچو چې کومه ورځ زه نه وم نو بیا به دا کار نه کوئ. ښه ازار دی ازار. موږ به ورته وې ډاډا لکه سبا به ته پیسې نه راکوې، زموږ خاروګانې به نه اخلې. هغه به موسکی شو چې او راته به یې وویل تر څو چې زه ژوندی یم تاسو خاروګانې راوړئ، خو چې مړ شم نو بیا نه که نه. دا خو عجز مخلوق دی، خیرې به درته وکړي. مونږ دغه وخت ازادي، غلامي، دعا او خیرې څه پیژندې. وختونه دغسې تېرېدل د خاروګانو د غلامۍ او ازادۍ خوږه قیصه هغه وخت ورانه شوه چې یوه ورځ د کلیم بابا خبر شو. کلیم یې په سختۍ سره منې کړو او هغه د دغه ازار نه قلار شو او زه یوازې پاتې شوم. خو بیا هم زه هغه شان ازاري وم او دغه 2-3 خاروګانې به مو نیولې او د ډاډا دغه مینهناک منظر به مې لیدو. د هغه د جیب نه 10 روپۍ راخیستل، د خارو په سر لاس راښکل، هغوی د سینې پورې جوختې نیول، ښکلول او بیا په یوه تیره چغه جا بچې ورجا. هغه د خاروګانو د اسمان په لور پرېښودل او بیا تر ډېر ساعته دغه خاروګانې د اسمان په لمنو کې څارل. دغه د ژوند او مینې نه ډک منظرونه وو. څه موده پس چې د بلوچستان حالات خراب شو، په دغه ورځو کې د بلوچو زلمو د بې درکه کېدو او کله کله مړ کېدو خبرونه به راتلل. خدای خبر چې څه به شوي وي. خو ډاډا خپل کلي ته لاړو، د هغه خپل کلی مکرانو ما خارو نیولو نه بس کړل. خو دا وه هره ورځ به مو د ډاډا تپوس کولو. د هغه ښځې له نه اردو ورتله او نه بله څه داسې ژبه چې زه پې پوهېدم. زه به لاړم، ما به وې ماسي ډاډی نہیں آیا، ما به وې ماسي ډاډا نہیں آیا. هغې به سر ښکته کړو بیا به یې په نه کې وڅنډو. خو زه به هفته کې یو وار د ډاډا تپوس له ضرور ورتلم. 2-3 میاشتې همداسې تېرې شوې. یو ورځ چې زه لاړم نو کور کې یې ګڼه ګوڼه وه. زه د کوڅې سر ته غلی ولاړم. یو بلوچ ځوان یو بل ناشنا کس ته وې ډاډا پته نه څه شو، د 3 میاشتو نه غیب دی. او بیا یې ما ته وکتل. ما داسې ځان نانګاره کړو چې زه څه نه اورم. هغه غلی شان په خپله محسوسه بلوچۍ لهجه اردو کې وویل अरे इसाक भाई सुना है डाडा इंडिया के लिए काम करता था, हुकूमत ने गायब कर दिया. भाई गुलाम अब्बास बता रहा था मार दिया है डाडा को. او ما وی چې چا زما ټوله بډه د خاروګانو نه ډکه کړه او اغستو والی هېڅ څوک نشته.